سلام ستړي مشي وخت مو په خیر دوه ډیرو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی دا چې دفاع وزارت وايي هرات کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه زیرمه ویجاړه شوه او د افغان دولت او طالبانو پلاوو له یوې میاشتې وروسته دوهم عمومي ناسته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په هرات کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو د یوې زیرمې د له منځه وړلو خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې دوی په شینډان ولسوالۍ کې د 1500 مترو په اوږدو یو تونل کشف کړ چې په دې تونل کې د طالبانو چاودیدونکي مواد زیرمه کړي وو. امنیتي ځواکونه وایي چې دا تونل او هلته چاودیدونکي مواد یې له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه د دې په اړه څه نه دي ویلي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د یادونې ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو له افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو ټیمونو ترمنځ دوهم عمومي ناسته وه چې ترسره شوه او 2 ساعته یې دوام درلود. په 6 بجې د ماښام شروع شوه او تر 8 بجو یې دوام درلود. بین الافغاني خبرو په قطر کې د سپټمبر په 12مه شروع شوه. په پارونی عمومي غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرز العمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي.